حدیث امام مسلم رحمه الله راوړی دی، دا غرنګ نور کتابونو عالم راوړی دی، ډیر حدیث دی. شفیع بن ماتع رحمه الله حدیث ته سوچ کوي، ډیر حدیث دی. شفیع بن ماتع رحمه الله بارک راغلی دی چې انه دخل المدینه. شفیع بن ماتع یو ورځ مدینه ته داخل شو او به د مسجد نبوي ته راغی. په داسې ټیم کې راغلی دی چې نبی صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی، نبی صلی الله علیه وسلم نشته دی او د صحابه ژوند په مدینه منوره کې. په داسې حالت کې شفیع بن ماتع مدینه ته راغی. وای کله چې مسجد نبوي ته داخل شو فاذا هو برجل، وای دا یو کس سره مخامخ شو. قد اجتمع عليه الناس، داخل په مسجد نبوي کې راټول دي او وهو يحدث الناس، دا د خلکو ته حدیث بیانوي. پلانې حدیث څه دی او نبی صلی الله علیه وسلم د څه ویلي دي. چا به ته پوښتنه یو حدیث وکړو، حدیث به وته ویو. دا احادیث بیانول. شفیع بن ماتع وای ما ته پوښتنه چې دا څوک دی؟ وای ما ته ویل شو چې دا ابو هريره رضی الله عنه دی، د نبی صلی الله علیه وسلم شاګرد ابو هريره دی چې دا حدیث دلته بیانوي. وای فدنوت منه، زه تر نږدې شوم او قال رالم وای حتى قعدت بين يديه، تر پر چې د مخ ته ولکنا سلام او هو يحدث الناس، دا د خلکو ته حدیث بیانوي. وای تر اخر پورې ورته ناسوم، فلما سكت وخلا، تر هغه پورې ورته ناسوم تر دې پورې چې دا درس اخلاص کو، ملګری تلار شاګردان تلار ایواز شو. وای زه تر نږدې شوم او ما وته ویلې چې اسالک بحق وبحق، وای زه تانه په هغه حق باندې سوال کوم چې پتا باندې الله دی او په هغه حق باندې سوال کوم چې پتا باندې د امت دی. ته ماته یو حدیث د نبی صلی الله علیه وسلم بیان کا، داسې حدیث چې تا د نبی صلی الله علیه وسلم نه اوریدلې. وای ما ته ابو هريره رضی الله عنه ویلي، ویل احدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلی الله علیه وسلم، وای حدیث د تویم داسې حدیث دی چې ما د نبی صلی الله علیه وسلم نه ایزده کړی دی او په دې کور کې ما ته ویلی دی. د نبی صلی الله علیه وسلم دغه حدیث ما ایزده کړی دی، حدیث ته سویم. وای کله چې ابو هريره رضی الله عنه دا حدیث شروع کو، وای ابو هريره رضی الله عنه یو جټکو ولا او استرا پرې وته زوب. وای زو تناسمه، وای زوب تر دې پورې چې په اوش کې راغی. وای به ماته ویلي چې احدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت او ما معنا احد غيري وغيره. وای حدیث د تویما دغه حدیث دی ما ته رسول الله ویل دی او په دې جمعه کې راته ویل دی او په دې حالت کې راته ویل دی چې موږ سره نور څوک نو تو په دوه چې د حدیث ماته ویو. وای ابو هريره رضی الله عنه چې د حدیث به شروع کو، وای به ابو هريره جټکو والا او به را پرې وته به زوب شو. درې کرته ابو هريره رضی الله عنه را پرې وته او زوب شو. وای کله چې اخرنی سلمان زوب شو، وای ډیر وخت پروتو، وای ثم افاق به راجک شو او دا اوخ کې وچکللې او ما ته ویلې چې حدثني رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما ته د الله نبی محمد صلی الله علیه وسلم دا حدیث بیان کړی دی چې ان الله وای الله رب العالمین چې اذا كان يوم القيامه ينزل الى العباد، کله چې د قیامت ورشي وای الله رب العالمین به دې بندگانو ته راښکته شي د خپل شان مطابق، چې الله رب العالمین به د قیامت په ورځ دې بندگانو ته راکوشي، حشر به جوړي، د حساب کتاب میدان به جوړي. وای الله رب العالمین به راښکته شي دې لپاره چې د دې بندگانو مابین کې حساب وکړي، فیصله وکړي. او كل امه جاثيه، تبع ار امت اني اردل بيني چې دا په ګوندو باندې په پروتي په څنګهونو باندې په پراتی. الله رب العالمین په داسې حالت کې حساب او کتاب د پاره راشي. فاول من يدعو، اول چې الله رب العالمین رب لید حساب د کتاب د پاره، رجل جمع القرآن، هغه انسان چې علم یې کړی دی، قرآن یې جمع کړی دی، د قرآن حفظ یې کړی دی، د قرآن تفسیر یې زده کړی دی، احادیث یې زده کړي دي او خلکو ته دین رسولی دی. اول به الله عالم روبلی، قاری به روبلی. او دویم هغه انسان چې هغه د الله رب العالمین په لار کې جهادونه کړي دي، د کافرانو یې تویا کړی دا، داسې انسان به الله رب العالمین روبلی. او دریم وکثیر المال، هغه انسان چې ډیر مال ورسره په دنیا کې او د الله په دین د مالونو لګولي، داسې انسان به الله روبلی. اول بدی عالم تبوي دی، قاری شپ تبوي، عالم او قاری دانه دي چې ټول قران په یاد وځ کله ټول د ارث عالم نه، چا چې علم کله دی عالم ته ویل کېږي او چا چې قران ویل دی قاری ته ویل کېږي، داسې انسان بل رب العالمین روبلی. دې تبوي تاسو کړی دي دا بوي چې الله ما خو قران از دکلو، علم کلو او د خلکو ته می خودلو. الله رب العالمین ورته څه د پاره دا بوي چې الله دې د پاره چې د استاد دین په دې خلکو کې خور شي. الله رب العالمین ورته دروغ دی ویل او ملائکه ورته دروغ دی ویلې، تا دا علم دې د پاره کلو
شیر خلق ماته مولوی صاحب وای قاری صاحب راته وای او شیخ القرآن او شیخ الحدیث راته وای تا دا علم دې لپاره کړو الله رب العالمین او ملائکه ته دا وتاړي او دویم هغه انسان چې ډیر مال ورسره یو دا مالونه د الله په دین باندې لګولي جمعهونه جوړ کړي مدرسې جوړې کړي په کندو په یتیمانانو په غریبانو باندې روپۍ لګولي الله رب العالمین بدته وي تاسو کړي دي دا به چې الله مال دراکلو او ستا په بندگانو مې لګولې د صدقې مې کړې دي الله رب العالمین به ورته وي دروغ دی ویلي تا دا صدقې دي لپاره کړې دي چې خلک ماته یو مالدار راته وي یو صدقه ورکوونکی راته وي جواد راته وي د نوم لپاره دا کار کړو الله رب العالمین او ملائکه ته وي چې دا مو تړي تاسو نه ګورئ صدقې نن ټولې دریا دي یو څوک چې یو 100 روپۍ ورکوي یو 100 روپۍ ورکوي بس کمرې به وتنیولې او ټوله دنیا به خبر کړي چې پلاني اجي صاحب او پلاني ملک صاحب دومره صدقه وکړه او دومره روپۍ په غریبانو باندې صدقه کړلې الله رب العالمین به ورته وي تاسو صدقې دې لپاره کړې دي چې خلک ماته یو سخی صاحب یو مالدار راته وي وقد قيل لك دغه په دنیا کې ویلې شوې دي الله رب العالمین او ملائکه ته وي چې دا مو تړي او دریم هغه انسان چې تورې راغسته او ټوپک راغسته دي جهادونه کړی دی الله رب العالمین به دې انسان ته وي تاسو کړی دي تا به وي چې الله تور مې راغسته او ټوپک پر راغسته تا دشمن مې وجو ستاره پیغمبر دشمن مې وجو وینې مې ولت پې کړی دي جهادونه مې کړی دي الله به څه د پاره دا انسان به چې الله دې د پاره چې ستا دین خورشي خلکو کې الله رب العالمین به ورته دروغ دی ویلي الله رب العالمین خو دې نیتونو خبر ده تا جهاد دې د پاره کړی دی چې خلک ماته مجاهد وي خلک ماته زورور وي خلک ماته جرأتمن وي او دغه په دنیا کې ویل شوی دی ملائکه ته الله ودام وتاړي ابو هريره رضی الله عنه وي مال نبی صلی الله علیه وسلم دا زمون په دې لاس ته سی و ماته ویل چې ابو هريره اولئك الثلاثه اول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامه واذا ادري اولني ده الله هغه مخلوق دی چې اول په الله رب العالمین د جهنم ورګربي کم خلق دي قاری دي عالم دي مجاهد دي او سخی دي درې وانه د الله د رضا لپاره دا کارونه کړی دي د کارونه چې الله په رضا کېږي خو لیکن نیت خرابو الله رب العالمین په اول د جهنم ورګرمي ملائکه تبلوي اسعبوا بهم الى نار جهنم ته راکش کې جهنم ته وغورځوي دا شفیع بن ماتع دا د نبی سلام د احادیثو شاګردو یو ورځ د معاویه رضی الله عنه خواته راغی وای معاویه رضی الله عنه ته دا حدیث وی چې ما د ابو هريره نه یو حدیث ذکر زه تا ته ویم وای کله چې شفیع بن ماتع دا حدیث شروع کو شفیع بن ماتع مو یوسف شو وای چې کله حدیث وی وای معاویه رضی الله عنه ویلی چې ګوره ناشنا کار دی د دې خلکو سره الله رب العالمین دا معاملې کوي چې دا هغه خلک دي چې نیک کارونه کوي دي وای به د دې روسه انسانانو سره الله رب العالمین سره کوم حساب کوي وای معاویه رضی الله عنه تم ډیر وچړل چې اخر زوب شو وای د معاویه رضی الله عنه ملګرو ویلي چې قد جاء هذا الرجل بشر وای دا د شر ولا سړی راغلی دی دا زمنګ امیر یې وجړو دا زمنګ مشر یې وجړو وای به معاویه رضی الله عنه په وش کراغه او اوخ کې وشکل لوي ویلي چې صدق الله ورسوله الله او رسول رښتیا ویلي دی د سورته هود یو آیت ولسته